زه نن درېیمه د نبي علیه صلات وسلام په خوب وینم او نبي علیه صلات وسلام ماته په خوب کې ووایي موږ په خپل رزق کې دروغ وایو په خپل کاروبار کې خیانت کوو دوکه کوو فراډ کوو ناجایز او حرامي طریقې مې خپله کړي دي دا د رزق ذمهواره رب دی امام عاصم دا د یو بل بزرګ سره د شقیق رحمت الله علیه سره وخت تیروي بل وخت کې دا شقیق رحمت الله علیه و د امام عاصم ته ویل چې تا له ما سره څو کاله تیر کړو هغه ورته ویل حضرت ما له تا سره 10 کاله تیر کړو ول په دا 10 کاله کې تا له ما څخه څه شي زده کړو نو امام عاصم رحمت الله علیه ورته ویل چې حضرت ما له تا څخه 6 خبرې زده کړې نو د حضرت شقیق رحمت الله علیه ورته ویل چې په 10 کاله کې دا 6 خبرې نو ده ورته ویل حضرت که پر دا 6 خبرو ما عمل وکړي دا زما په دنیا او په آخرت او په قبر کې د نجات ذریعه او سبب ګرځي نو د حضرت شقیق رحمت الله علیه ورته ویل چې ته ماته هم بیان کړه چې هغه کم 6 خبرې دي چې زه هم په ځان کې راولم زما به هم د نجات ذریعه او سبب وګرځي نو دا امام عاصم رحمت الله علیه ورته ویل چې حضرت ما یوه دا خبره چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها چې پر مخ د مځکې یو داسې جانداره نسته چې د هغه د رزق ذمه پر الله تعالی باندې نه وي هر هغه ژي روح چې پر مخ د مځکې باندې دی د هغه د رزق ذمواري پر رب باندې ده نو ما پر دې آیات باندې غور وکړي چې زه خو هم په دې جاندارو کې یو ژي روح یم زما د رزق ذمواري خو هم پر دغه رب ده نو ما د دې رزق څخه ځان بېغمه کړی دی او صرف د رب د رضا کېدو اعمال کوم د رزق په معامله کې زه بلکل بېغمه یم ځکه چې زما رب زما د رزق ذمواري اخیستې ده بلکې زما نه په دې کائنات کې چې کم هغه شی ژي روح دی د روح خاوند دی و هغه ته رزق الله پاک ورکوي د کتابو کې یو واقعه بیانوي چې د کرد قبیلې یو مشهور ډاکو د ده سره به خپل د ډاکوګانو لښکر ورسره و لارې به یې نیولې خلک به شکول قافلې به لوټولې نو د ده واقعه علما کرامو شیخ زکریا رحمت الله علیه په فضایل عامه صدقات کې لیکلې ده چې دی یو وخت کې رالی په یو باغ کې 3 درختې وې پر دا کې په دا 3 درختو کې 2 درختې ښه خورماو څخه ډکې وې او یوه درخته وچه وه یو مرغه به رالی دغه ډکې درختې له دې څخه بیا په دا مشوکه په دا چونچ کې خورما واخیستله دا وچ درختې لره به ورغله څو واره دا مرغه دا ډکې درختې لره به رالی خورما بیا په مشوکه کې واخیستله بیا به دا د وچ درختې ډډو په دا لره به ولاړ دا د کرد قبیلې مشهوره ډاکو په دې کې ډېر سوچ بم ورته کتلې چې دا مرغه بار بار ځي دغه د خورماو درختو لره او بیا په مشوکه کې خورما راواخلي دا وچ درخته لرې راوړي چې ورغلی پر دا درخته چې ور وختې چې ویې کتل د دې درختې په ډټ کې یو ړوند مارو خوله یې وازه نیولې وه او دا مرغه به له دا ډکې درختې څخه خورما
دا بیا په دا مشوکو کې راوړله د دې مار په خوله کې بیا اچول دا ډاکو چې و دا ته وکتل یو دم یې زړه بدل سو چې دغه مار چې نبی علیه الصلاة وسلام یې مرګ جایز کړی دی دشمن دی د انسان او الله پاک د دام باندې مار د رزق بندوبست کړی دی باقاعده مرغه ځي او خورما په مشوکو کې راوړي او د ده په خوله کې وراچي چې د دې مار د رزق بندوبست الله پاک کړی دی نو زه خو انسان یم الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړی نو ما څنګه بې له رزقه څخه معلومه کوي نو یو دم یې زړه بدل سو توره یې ماته کړل ملګري یې څه پر فاصله باندې و هغو لره ورغلی هغو ته دغه واقعه بیان کړه چې ما داسې واقعه ولیدله او موږ الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي چې د مار د رزق بندوبست الله پاک کوي او موږ ته په دغه نافرماني مبتلا یو غلا یې کوو ډاکې وهو نو ده هم توبه وکښله په ملګرو هم توبه وکښله رالو ښار لره غسلونه یې وکړل احرامونه یې وتړل چې ځو به بیت الله شریف لره عمره به کوو الله پاک ته به په اخلاص توبه کار نو مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکي چې دوی چې را روان سو 3 شپې چې مزل سفر را وکړي په لار کې یو سپین سرې ښځه ناسته وه نو دې ښځې پر دوی باندې غږ وکړي چې په تاسې کې د دغه نامه کردي سړی سته د غږ پر وکړي چې و زه یم خیر موره دې سپین سرې ښځې ورته ویل چې یو څو ورځې کېږي چې زما زوی وفات سوی دی زه نن درېیمه د نبي علیه الصلاة وسلام په خوب وینم او نبی علیه الصلاة وسلام ما ته په خوب کې ووایي چې زما یو امتي راځي د کرد قبیلې دی دا ستا د زوی کپړې یا چې کوم شیان دي دا به و دا د کرد قبیلې و دا سړي ته ورکړي له دې څخه علما کرام بحث پر کوي چې 2 خبرې ډېرې جن ښکاره کېږي یو دا چې الله پاک دا خبره واقع سچه ده چې الله پاک یو ځي روح دا د دې د رزق ذمهواره رب دی چې د مال د رزق بندوبست الله پاک کوي او چې بیا انسانی او بیا مسلمانی د نبی علیه الصلاة وسلام امتی دا به الله پاک له رزق معلومه کوي او دویم چې انسان په اخلاص سره توبه وکړي و الله پاک ته متوجه سي الله پاک اعزاز ورکوي چې د جناب محمد رسول الله غوندې نبي هغه هم په خوب کې انسانان لره ورځي چې د دا سړي اکرام او احترام نو امام عاصم و د خپل استاد او شیخ ته وویل چې ما له تا د خشپش خبرې زده کړې دي په هغه کې اوله خبره دا چې د رزق ذمهواره رب دی لہذا ما د رزق په باره کې تر ننه زه نه یم پریشانه سوی ما زندګي و دین ته ورکړې ده د الله و اطاعت ته ما خپله زندګي ورکړې ده لیکن نن زموږ د الله پاک باندې یقین نسته ځکه زموږ رشوتونه اخلو موږ په خپل رزق کې دروغ وایو په خپل کاروبار کې خیانت کوو دوکه کوو فراډ کوو ناجایز او حرامې طریقې مې خپله کړې دي دا د رزق ذمهواره رب دی